دلته ډېر عجیبه شیان شته. تاسې دا ویډیو تر پایه وګورئ، په ډېر څه به خبر شئ. په دې سیمه کې یوازې او یوازې د مرورې ولسوالۍ خلک ژوند کولی شي او اوسېږي پکې. دا تبلیغي مرکز دی، تاسې به پکې ډېر لمونځونه کړي وي. اسداباد کې دم کلی، کړمار، دوشاخیلو، هغه دوشاخیلو پسې ورتېر شه. دا سیمه شړه وه، څوک پکې نه اوسېدل ډېر، په دې خاطر یې ورته لاهور ډاک سیمه ویله. ډاک یې ورته. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، په خیرونه، خدای دې وکړي ښه به یاست. نن در باندې لاهور ډاک سیمه ګورم. لاهور ډاک د کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ مربوط سیمه ده. دلته ډېر عجیبه شیان شته. تاسې دا ویډیو تر پایه وګورئ، په ډېر څه به خبر شئ. مخامخ چې دی، مخامخ هغه اسداباد دی، تبلیغي مرکز دی. د مخامخ سپینه ودانۍ چې ښکاري دا تبلیغي مرکز دی. تاسې به پکې ډېر لمونځونه کړي وي. چا چې لمونځونه کړي وي کمنټ کې راته حتمي ولیکئ. او بیا پسې ورهاخوا نو اسداباد دی. اسداباد هغه ځای چې د ډېرو مسافرو کورونه پکې لا هم شته او یادونه یې دلته پاتې دي. اسداباد کې دم کلی، کړمار، دوشاخیلو، هغه دوشاخیلو پسې ورتېر شه. دې خوا یارګل او ډېر شمېر کلي دي چې تاسې به ډېری دوستان هم د دې سیمې اوسېدونکي وئ، زه باور لرم. راځو نو لاهور ډاک ته. دا نو د لاهور ډاک سیمه ده. لاهور ډاک سیمه چون په تېرو وختونو کې ډېره وروسته پاتې سیمه وه، دلته ډېر زیات پرمختګونه نه وو شوي، نو په دغه خاطر باندې دا سیمه شړه وه، څوک پکې نه اوسېدل ډېر، په دې خاطر یې ورته لاهور ډاک سیمه ویله. ډاک یې ورته په دغه خاطر ویلو. اوس د وخت په تېرېدو سره دې سیمې ډېر زیات پرمختګ وکړه او دې سیمې ته ډېر زیات خلک راغلل او همدغه راز دلته د شفتالانو، لیمبوانو، مالټو، نارنجانو او یو شمېر نور ډېر لوی او واړه باغونه جوړ شو چې دغه باغونو سره دې سیمې ډېر زیات پرمختګ وکړو. یوه دغه بله چې دې سیمې اوبه نه درلودلې، ځینې موسسات او دولت دې سیمې ته پاملرنه وکړله او دلته یې د ټویل په واسطه چې ورته وایي یا د برمې کویان چې ورته وایي، هغه کویان یې دلته وایستل، څاګانې یې وایستلې او هغه د دې باعث شو چې دې سیمې ته ډېر شمېر اوبه ورکړي او هغه اوبه بیا د دې باعث شولې چې دلته ډېر زیات باغونه جوړ شي. اوس نو دې سیمې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. تر ټولو جالبه بیا دلته دا د دوستانو چې په دې سیمه کې یوازې او یوازې د مرورې ولسوالۍ خلک ژوند کولی شي او اوسېږي پکې. بل هیڅ ډول د کونړ د نورو برخو خلک دلته نشي اوسېدلی، ځکه د دې ولسوالۍ دغه قومونو تړه داسې جوړه ده چې دوی د مرورې ولسوالۍ نه علاوه چې کوم خلک وي د کونړ یا د نورو برخو خلک وي، په هغوی خپلې ځمکې نه خرڅوي. نو کله چې ځمکې نه خرڅوي، دلته بیا د نورو د مرورې ولسوالۍ نه علاوه نور خلک نشته، ژوند نه کوي. نو په لاهور ډاک سیمه کې او په ټوله مروره ولسوالۍ کې یوازې او یوازې د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکي ژوند کوي او په دې سیمه کې د نورو قومونو خلک بیا نشته. دا سیمه چې وه په دې وروستیو کې د اوبو په خاطر پرمختګ وکړو، ځکه اوبه پکې مخکې نه وې، اوس ورته اوبه راغلې او د دغه اوبو سره ډېر زیات پرمختګ وکړو. که څه هم داسې لا اوس هم داسې معلومیږي لکه ډاک چې وي، خو چون په دې باندې هم کار روان دی، ځکه دا په ټوله کې مرور ولسوالۍ په د دې لاهور ډاک سیمه یې په ټول کونړ کې یوه داسې سیمه ده چې دا یو ډاک دی، یوه پراخه ځمکه لري. په نور کونړ کې بیا غرونه دي، غریزې علاقې ډېرې دي، که تاسې شیګل ته ځئ، که تاسې اسمار ته ځئ، که تاسې ناړۍ ته ځئ، د کونړ هرې ولسوالۍ ته که ورګرځئ نو هغوی نورو ولسوالیو کې غرونه ډېر دي، پراخې ځمکې ډېرې ځمکې نه لري چې هلته ډېر ښه حاصلات وشي یا د لوی باغونه جوړ شي. چون هلته هم شته، ډېر باغونه شته، خو ولې د دې ځمکې په پرتله چې دلته څه ډول باغونه کېږي او ښه حاصلات ورکوي، داسې فکر کړم هغه ځمکې به دغسې حاصلات ورنه کړي. نو
نو په دغه خاطر باندې دې ته پاملرنه په دې وروستیو کې ډېره شوې ده. دغه د برمې کویان ورته ډېر شوي دي او هغه د دې باعث ګرځي چې دلته دغه بزګرانو ته یا دهقانانو ته لا ډېر د کار زمینه برابره کړي. بیا له دې ځایه اسداباد لا نور پسې ښکلی او رنګین ښکاري. مخامخ هغه د کونړ جامع مسجد یا لوی جومات دی چې په دې کې زه مطمئن یم تاسې به ډېر لمونځونه کړي وي. او بیا هغه مخامخ دغه شین تعمیر چې معلومیږي دغه د اسداباد ولایتي روغتون دی چې دغه روغتون به هم طبعا تاسې ټولو ته په یاد وي او خاطرې به یې درسره وي. دلته مخامخ هغه ځوانان معلومیږي دا موږ سره ملګري دي. د اسداباد نه ډېری ځوانان دې وخت کې دلته راوړي د ورزش په خاطر مازدیګري کې یو څه پیاده مزل کوي، ځکه کوي چې ورزش کوي او د دې ترڅنګ په دې خاطر دغه ځای انتخابوي چې دلته چون دا لویه لار هم ده د ننګرهار سره دغه لار وصل شوې ده، د عمومي سړک دی له کونړ نه ننګرهاره پورې وتلی دی. خو خبره پکې دا ده چې موټرې پرې رفت آمد ډېر زیات نه کوي، لوی موټرې نشته. دا اوس هم کومې رشکې او دا کوچنۍ موټرې چې تاسې ګورئ دا یوازې هم د دې سیمې خلک اسداباد بازار ته وړي راوړي، نور داسې کومې موټرې دلته نشته. نو په دغه خاطر چې خلک پرې ډېر تګ راتګ نه کوي، موټرې پرې ډېرې نشته، ډېری ځوانانو ځان ته د ورزش لپاره یو ځای انتخاب کړی دی او راځي دلته پلي مزل کوي، پیاده ګرځي تر څو ورزش وکړي. او د دې سیمې ځوانان بیا دغه ډول کرکټ کوي. دا د خاورو پیچ تاسې ګورئ دوستانو، او دا ځوانان ګورئ چې دلته لوبیږي. له همدې خاورو پیچ څخه هم د دې خاورو د دې خړو خاورو څخه بلال سمی پسې ورتېر شه عظمت الله عمرزی او د کونړ ډېر شمېر نور ځوانان له دغسې خاورو ملي میدانونو یا نړیوالو میدانونو ته وتلي دي او اوس په هماغه ځای د افغانستان نمایندګي کوي. نو دا ډول ځوانان چې دا اوس فلحال کرکټ کوي دا داسې عادي کرکټ اوس څوک نه ګڼي، دا لوی کرکټ ګڼل کېږي ځکه له همداسې میدانونو موږ لوی لوی غمي لاسته راوړو. تاسې ګورئ دې خوا ډېره ښکلې او خوندوره منظره ده چې په دې مازدیګر کې د ورزش لپاره تاسې پوهیږئ دا ځای په دغه خاطر خلک انتخابوي چې یو خو یې منظره ښکلې ده، مازدیګری ښکلی دی. هغه خلک څنګه وایي چې زیړی مازدیګری دی، نو هغه زیړی مازدیګری دغه وخت کې وي ځکه د اسداباد په غرونو مخامخ ګورئ لمر ښکته کېدو په حال کې دی او دلته لا سوری دی او خلک له دې منظرې څخه خوند هم اخلي او چکرې پکې هم وهي. نو په ټوله کې لاهور ډاګ د پرمختګونو سیمه ده، خو که موږ یې د پرمختګ لپاره کار وکړو، ځوانان وهڅوو، زده کړو ته دوام ورکړي او همدغه راز نور ډېرو کارونو ته. تاسې باور وکړئ چې یو وخت په همدې سیمه کې خلک ویرېدل، د رڼا ورځ باندې به خلک نشو تېرېدی ځکه دا سیمه بیخي شړه وه، که څه چون امن هم خو شړه وه، انسانان پکې ډېر کم وو. نو په دغه خاطر باندې چا زړه نه ښه کوو چې په دې لاره هم تېر شي. نن دې سیمې ډېر زیات پرمختګ کړی، ځای په ځای کورونه دي، باغونه دي او ډېر څه داسې شته چې د سړي زړه ته سکون ورکوي او انسان پرې ډېر زیات خوشحالیږي. بالخصوصا د کونړ خلک افغانان پرې خوشحالیږي او دې سیمې ته د چکرو لپاره راځي. نو په ټوله کې ووایم د پرمختګ لپاره کار پکار دی او که موږ په یو موټي د پرمختګ لپاره کار وکړو، زه مطمئن یم چې موږ به یو سوکاله او راتلونکی افغانستان ولرو او موږ به همدغه ځوانان چې په دې لاهور ډک سیمه کې نن ژوند کوي دا به د افغانستان استازیتوب کوي، دی به افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې رسوي. چون دا د مرکز اسداباد سره ډېره نږدې پرته ولسوالي ده، خو په تېرو وختونو کې دا ولسوالي د پرمختګ څخه شاته وه. نن نو دې ولسوالۍ تر ډېره د دې ولسوالۍ البته د لاهور ډک سیمې تر ډېره پرمختګ کړی دی. نورو برخو ته هم موږ ورغلي وخت ناوخت مو پکې خپرونې کړي، تاسې به لیدلي اوسي. نورو سیمو یې هم پرمختګ کړی، خو په دې وروستیو کې لاهور ډک سیمې ډېر زیات پرمختګ وکړو او خلکو یې پرمختګ وکړو. بیا د دې ځای خلک په همدا اسداباد بازار کې
ورځني کاروبارونه مخ ته وړي، ځکه دا اسداباد ته بیخي نږدې پرته سیمه ده او د دې ځای خلک سهار ځي. اسداباد کې مختلف قسمه کارونه، کاروبارونه او تجارتونه هټۍ لري او له هغه ځایه ځان ته یې د کار زمینه برابره کړې. بیا یې ډېری دلته په دهقانۍ یا په دغه باغونو کې مصروف دي او ځانونو ته یې د کارونو زمینه برابره کړې ده. نو په ټوله کې دوستانو غوښتل مې چې هم د دې لاهور ډک د سیمې معلومات در سره شریک کړم او هیله ده ما یې حق ادا کړی اوسي او هغه ډول معلومات چې په کار و د دې سیمې له تاسو سره مې شریک کړي اوسي. بیا ورباندې وروستیو کې هغه د اسداباد یو څه ننداره وکړم چې مخامخ کړمار سیمه معلومیږي او تاسې چې له دغه ځای اوسېدونکي وئ یا ملګري وي رامنشن یې کړئ او خپله کمنټ وکړئ. ډېره زیاته مننه تر بلې هغې چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. خدای په امان.